جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې څو چند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم دا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم تا ته به د خپل ژوند ارمانونه نذرانه کړم ځان باندې به تېره ستوماني لوږه او تند کړم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. طول محترم حاضرین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پس له سلامه څخه ټولو حاضرینو ته ښه راغلاست وایم. خدای مې راوله ډېره مننه چې زموږ سره مې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. وروسته د هغه محترم اجملا صاحب او والي صاحب ټول حاضرینو په اجازه الله له دې حمد چې الله و اسلامي امارت ته دونه توفیق ورکړي چې د ډېرو هلو ځلو وروسته نن د حیرتانو څخه ریل ګاډي را روانه شوه راغله د دې ځای چې موږ ته یې ټوله شهیدان تر دې ځای راورسېدل. اسلامي امارت په کومک د خپلو ګاونډیانو دا کس لري چې د دې ځای څخه هم دا ګاډي تېره شي لکه اوس چې د موافقه شوې ده د ازبکستان هېواد سره چې ګډ هیات ځي پر جوزجان ته ځي د جوزجان څخه فاریاب ته ځي د فاریاب څخه بادغیس ته ځي د بادغیس څخه هرات ته ځي د هرات څخه نیمروز فراه هلمند کندهار ته ځي انشاءالله دا لین به جوړېږي تر پاکستانه پورې کار به کوو لکه دا کار چې نن عملي ته یې ولدي په لږ وخت کې دا کار وشو انشاءالله دا کار به هم کېږي لکه دا کار چې نن د مزارې و خلکو تجاران ته ډېر غټ استراحت جوړ شو 50 کیلومتره به ځمکه لنډه شي و تجاران ته چې هغه خپل مالونه بیا د دې د مزارې ګدامو ارجه ته نقل کولی شي. دویم کس چې اسلامي امارت لري د ګاډي د لین په باره کې هغه د مزار شریف څخه روان دي سمنګان د سمنګانو څخه بغلان د بغلانو څخه دوشي بامیان وردګ لوګر پکتیا خرلاچي پورې دا لین دي و دې دواړو لیندو ته د خپلو ګاونډیانو په مرسته اسلامي امارت کسب کړی دي چې دا لیندونه به جوړي. په اخر کې بیا ستاسو ټولو څخه مننه کوم خدای مې راول. وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالى لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ټولو محترمو حاضرینو مشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې پوره صحت او عافیت مو په نصیب وي. ډېر زیات د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې د یو بل مهم ګام د نایب آباد د ریل پټلۍ سټیشن د افتتاح په مهمو مراسمو کې ګډون کوو. دا روښانه ده چې د ریل پټلۍ سټیشنونه د ترانسپورتي شبکې او سیمه ییز اتصال مهم بنسټونه تشکیلوي. دغه سټیشنونه یوازې د اجناسو او خلکو د لیږد په برخه کې اړین او مهمې اسانتیاوې رامنځته کوي بلکې د سیمه ییز اقتصاد په غوړېدو او اجتماعي پرمختګ کې هم مهم ونډه لري. په تجارتي مناسباتو کې د نسبي مزیت له مخې د نړۍ ټول په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه یو له بل سره متقابلو اړیکو ته اړتیا لري.
دغه اړیکې د هوایي، سمندري او ځمکني ترانسپورټ له لارې قایمیږي چې ریل پټلۍ په ننني عصر کې د ځمکني ترانسپورټ مهمترین جز ګڼل کیږي او په دې برخه کې معیاري سټیشنونه د ریل پټلۍ بشپړونکي اجزا دي. دا نه یوازې د تجارتي او سیمهیز اقتصاد په تقویت کې مرسته کوي، بلکې د چاپیریال ساتنې له اړخه د شنو ګازونو د تولید کچه کموي او د ترافیکي ګڼه مخنیوی هم کوي. په مزار شریف کې د نایب آباد د ریل پټلۍ سټیشن د افغانستان او د ازبکستان هیواد ترمنځ د ترانسپورټي شبکې مهم جز دی. په دې سره به د افغانستان تجارانو د دواړو غاړو مسافرینو تګ د راتګ په برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. د تولیداتو او اجناسو په لیږد کې به اړین سهولتونه رامنځته شي، پانګونه به وغوړېږي، د کار مناسب فرصتونه به رامنځته شي او د سیمهیز اقتصاد د تقویت په برخه کې به لازمه همکاري وکړي. په ځانګړې توګه یا سټیشن په افغان تجارانو ته ډېر سهولت او ګټورتیا رامنځته کړي، ځکه چې د حیرتان له صفري نقطې څخه به د مزار شریف هوایي ډګر ته حدوداً 50 کیلومتره فاصله رالنډه شي او له بله اړخه به دلته به یوازې غیر نفتي یا خشکه مواد تخلیه کیږي، په داسې حال چې پخوا به د حیرتان په بندر کې نفتي او غیر نفتي مواد یو ځای تخلیه کېدل، چې په دې سره به د تجارانو مصارف کم شي، تمام شوي قیمتونه به ټیټ شي او په لویه کې به د افغان تجارت ته لا زیات تشویق شي. د جغرافیایي ستراتیژیک موقعیت له مخې افغانستان د مرکزي اسیا هیوادونو لپاره د وصل کلیدي نقطه تشکیلوي. د دغه اهمیت له مخې د افغانستان اسلامي امارات په دې هڅه کې دی چې د سیمهیز اقتصاد د تقویت او پراختیا په موخه د سیمې هیوادونو سره د نښلېدو مختلفې بدلې لارې ومومي، چې په دې برخه کې اسلامي امارات د پام وړ هڅې کوي او د دغو هڅو په دوام دا د نن ورځ د نایب آباد ریل پټلۍ سټیشن افتتاح کوو. په پای کې د دغه مهم سټیشن د جوړېدو له امله افغان محترمو تجارانو او ټولو ګرانو هیوادوالو ته مبارکي وایم. الله تعالی مو دې ټوله چارو کې بریالي ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمو حاضرینو، اول د محترم اجملا صاحب، بیا د وزیر صاحب و شرافت صاحب او د میلمنو او د ټولو حاضرینو په اجازه زموږ دپاره خو مناسب نه ده، خو بیا هم موږ ډېره خوشحالۍ احساس کوو. موږ د افغانانو او د مجاهدینو هغه ارمانونه چې کوم وخت اشغال ختم سو، امنیت رالی، شرعي نظام رالی او کومه وعده اسلامي امارت کړې وه چې خپل ولس ته به خدمت کوو او د ګاونډیانو سره به ښه اړیکې، اقتصادي پیاوړتیا. نو الحمدلله هغه ورځ در بله ورځ هغه موږ مجاهدینو یا مشرانو چې کوم وعدې کړي دي هغه عملي کېږي. ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. موږ د مشرانو په ستړیا او تکلیف، بیا بخصوص د اجملا صاحب د ستړیا او تکلیف په مننه کوو، الله دې اجرونه ورکړي. او بالخصوص په دې پروژه کې د ریل ګاډي وزیر صاحب، اجملا صاحب، شرافت صاحب او عصمت اکا او حکمت حاجي صاحب د ټولو څخه مننه کوو چې ازبکستان او افغانستان بالخصوص د مزار ښار دا سره وصل شوله. دا د تجارانو دپاره ډېر د خوښۍ ځای دی او د اقتصاد کې ډېره ورتیا راځي او دوی ته ډېر سهولتونه موجودېږي. نو په دې کې چې هر چا کوشش کړی دی، موږ د دوی د کوشش څخه موږ دوی مننه کوو. موږ نور هم د دې همکارۍ
او هر خدمت ته تیار یو. کوم چې دلته نور که څه سهولتونه ته ضرورت دي موږ دې ته اطمینان ورکوو. د نږدې ازبکستان هیواد او حاجي ملا صاحب او وزیر صاحب ټول ته دا اطمینان ورکوو چې دلته به انشاءالله موږ تجاران چې څونه ضرورتونه یې یا څونه سهولتونه یې یا څونه دلته د دې ریل ګاډي مالو انتقال یا نور دغه یې هغه به انشاءالله موږ ټوله د هغو ته کوم ضرورت چې دی په هغو کې به همکاري ورسره وکړو. نو زموږ د افغانستان د اسلامي امارت دا یو ډېر د خوښۍ ځای دی او دا ډېر د ټول افغانانو دپاره. تاسو د جمله صاحب خبره واورېده چې دا به ځي بیا به جوجان ته، فاریاب ته، هرات ته، فرات ته او نیمروز ته، هلمند ته، کندهار ته دا لین به ځي. نو دا به ټول افغانستان سره وصل کېږي. نو دا به انشاءالله لکه څنګه چې تاسو اوس ولیدل چې دا مشران په خپله په دې ریل ګاډي کې دا امارت اسلامي هر شی ثابتوي چې کومه خبره وکړي هغه دغسې په عمل کې راولي. لکه څنګه چې اوس حاجي ملا صاحب په خپله په دې ریل ګاډۍ کې راغلی د شواسو نو دغه سره ډېرې اوږدې اړیکې اسلامي، فکري، کلتوري، مذهبي او دا ډېر زیات مشترکات لرو. نو موږ هم دا ژمنه کوو او دوی هم په ډېر مجلسو کې اسمت اکا دی او حاجي ملا صاحب دی چې دا به نور هم ډېر سره ژوندی کېږو او تجارت ته ویزو دا د ګمرک څلېرویشت ساعته سو دغسې ویزې، دغسې ربط آمد، دغسې نور سهولتونه دا به هم نور انشاءالله مخته ځي. ټولو تجارانو او ټولو شماله بخصوص د مزارو خلکو ته د دې زیری ورکوو چې نور به هم سهولتونه راځي. نور خبره نه اوږدوو او مننه کوو او ټولو ته ښه راغلاست وایو چې تاسو په دې محفل کې تکلیف یوړ هم د ازبکستان هیواد هم د حاجي ملا صاحب دی پلاوي چې د کابل سره راغله سره د مصرفیاتو. نو موږ دې څه مننه کوو. الله پاک دې موږ تاسو ټول ته اجرونه راکړي. ومن البلاغ المبین. دوستان عزیز و برادرای نزدیک من، ملا برادر صاحب، الحاج محمد عیسی صاحب، برادر من والی صاحب، حاجی وفا صاحب، وزیر صاحب آقای بختالرحمن شرافت و دیگران، از حضورتان من خیلی سپاسگزار هستم و امروز بسیار گرم است. من نمیخوایم که شما گپ ما را طاقت بکنید. من به صورت مختصر میخوایم بگویم که امروز یک بار دیگر مردم ازبکستان، دولت ازبکستان یک آزمایش شد. امروز ما گام مردانه، ما گام حسن همجواری، گام برادرانه ازبکستان را دیدیم و در نتیجه همکاری و همکاری نزدیک بین اداره راه آهن افغانستان و شرکت سهامی ازبکستان تیموریولر یعنی راه آهن ازبکستان، راه آهن حیرتان نیب آباد، استیشن نیب آباد، ایستگاه نیب آباد دوباره احیا شد و امروز ما شاهد عبور اولین قطار بارگیری راه آهن دیدیم و من امیدوار هستم که راه آهن هم سیمبل برادری و دوستی خوش‌همجواری ازبکستان و افغانستان می باشه و بر علاوه از آن برای احیای اقتصاد ملی افغانستان خدمت خواهد کرد. اینجا الحاج محمد عیسی صاحب وزیر صاحب محترم درست گفتن، یعنی درباره اهمیت راه آهن ترانس افغان صحبت کردن که از این راه شروع میشه، از خیرتان شروع شده، مزار شریف، کابل، لوگر، خرلچی و طرف پاکستان میره دیگه. حالا حاجی ملا صاحب در سخنرانی خود درباره موقعیت استراتژیک افغانستان صحبت کردن. 100% من تایید میکنم و هدف ما این است که امو موقعیت استراتژیک افغانستان را ما در عمل میخوایم پیاده بکنیم و اینمی راه آهن ترانس افغان برای عملی کردن پتانسیل خیلی بزرگ اقتصادی افغانستان
خدمت خواهد کرد و افغانستان که بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی قرار داره، دو مراکز، دو منطقه بزرگ را با هم دیگر وصل میکنه و بدین سبب هم اهمیت راه آهن امروزه که دوباره احیا شد بسیار و بسیار کلان است. و من میخوایم بگویم که در آخر سخنرانی خود از آقای رحمتوف بسیار سپاسگزار هستم، حکمت جان، از وزیر صاحب محترم بختالرحمن شرافت صاحب، از شما بسیار سپاسگزار هستم و البته رئیس شرکت سعودیان ترانس جمشید جان است، از اونا ما بسیار سپاسگزار هستیم که در مدت خیلی مختصر این راه آهن را دوباره احیا کردن، بسیار خدمت کردن. این خدمت برای مردم افغانستان است، این خدمت برای دولت افغانستان است و امیدوار هستیم که خداوند کریم البته اجرش بده که این کارهای صحابای شما را. و امروز ما یک خبر تازه آوردیم با مساعی مشترک ما و والی صاحب محترم حاج وفا صاحب. در این روزها احداث مدرسه به نام امام البخاری در شهر مزار شریف آغاز میشه و در این روزها گروپ تکنیکی و انجینیرهای ازبکستان خود میرسانند به مزار شریف و خدمت والی صاحب و ما امیدوار هستیم که این هم یک نشان دهنده روابط خیلی نزدیک و برادرانه بین مردم ازبکستان و افغانستان خواهد شد. یک عالم تشکر و من باز هم از تشریف آوری برادرای بزرگا از کابل بسیار سپاسگزار هستم و امیدوار هستیم که تمام تلاش‌های ما و شما از طرف خداوند کریم پشتیبانی میشه، از طرف رهبریت هر دو کشور پشتیبانی میشه. تشکر. رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واحسنوا ان الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. د ټول لومړی د هیواد د بیا رغونې او د ملت د ښې راځي د لارې ستړي قهرمان الحاج نابرادر اخوند ته څخه ډېره ډېره مننه کوم چې د موږ څخه په دې غونډه کې شرکت وکړی او د موږ سره راغلی. همدارنګه د ټولګټو چارو دروند وزیر الحاج محترم ثاني صاحب، همدارنګه د بلخ والي صاحب محترم او د ازبکستان له لوري دروند پلاوی او دروند هیات د آقای اسمت الله ارګشوک په سرپرستي کې راغلی دی، له هغوی نه مننه کوم. همدارنګه له حکمت الله رحمتوف، همدارنګه حاجي صاحب محترم، له ټول نه ډېره مننه کوم چې دې غونډې ته راغلي دي او زحمت یې کړی ده. رښتیا هم چې دا ډېره مهمه غونډه ده. نایب آباد کومه نقطه ده او کوم ځایونه سره موښلوي؟ نایب آباد یوازې حیرتان له مزار سره نه موښلوي. نایب آباد بلاروس، روسیا، قزاقستان، ازبکستان له همدغه مسیر څخه له پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال او هندوستان سره موښلوي. نایب آباد چین د ارکشتان بندر له لارې، ارکشتان، اوش، اندیجان، ازبکستان له همدغه لارې له افغانستان او د افغانستان له لارې ایران، ترکیه او اروپا سره موښلوي. نایب آباد کاشغر، چین، کاشغر، قلمه پاس، تاجکستان، شیرخان بندر، کندوز او نایب آباد له دغه نقطې سره مسیر هم پر همدې نقطه باندې راځي. همدارنګه چین، افغانستان همدغه مسیر هم نایب آباد سره وصل کیږي. همدارنګه موږ له ایران له خوا څخه راځو، ترکیې څخه راځو، بیا هم دغه نایب آباد سره وصل کیږي. نو هغه چې افغانستان ته به د دنیا بام، د نړۍ بام یا د اسیا زړه یا د سیمې د تمدنونو څلورلارې ویله، رښتیا هم دا څلورلارې ده. خو دا څلورلارې هغه وخت څلورلارې کېدای شي چې موږ دلته د خلکو دپاره سهولتونه رامنځته کړو او دلته بندرونه جوړ کړو. وقت چرایب شده میتونه که ما را به چرایب بسازیم. تقریبا 1000 سال پیش که از این طریق مردم انتقالات میکردین، قافله تجارت تیر میشدن. آبا و اجداد ما در اینجا خدمت کرده بودن، بر قافله اسبا و اشترا و نجایا جور کرده بودن.
کاروانسرای جور کرده بودیم. اگر ما برویم از اینجا طرف اندخوی، از اندخوی طرف اقینه میریم، یک جای است که در وقت 1000 سال پیش، 11 سال پیش، 1100 سال پیش یک جای جور کرده که آب باران میاد و جمع میشه. وقتی که قافله تجاری از این مسیر تیر میشد، از اونجا آب میگرفتن، آب میخوردن. در اون وقت بر قافله اشترا و اسباب آبا و اجداد ما کار کرده بودن. اما وقت رسیده که ما استدگاه استیشنای رایحان جور بکنیم، میدان هوایی بر تیاره ها جور کنیم تا که منطقه را جذب بکنیم، مال منطقه را از این مسیر جذب بکنیم. و دغه مسیر څخه دغه کوم ورګاړی چې نن له حیرتان او نبات راځي، دغه مسیر موږ دغه باندې زو سمنګانو، بغلانو، دوشو، بامیانو، میدان وردګو، لوګر باندې زو موږ له پاکستان سره وصل کوي. و ډېره غټه سیمه چې دې خواته زموږ شمال او شمال ختیځ ته ډېره پراخه سیمه او ډېر معدنیان پراته دي. خو موږ جنوب او جنوب ختیځ ته هلته به میلیاردان نفوس است. این طرف معدن داریم، معدنیات داریم، وسایل داریم، و طرف نفوس داریم، مارکت داریم. نقطه وصلش همون مسیر است، همون نایب آباد است. ما باید کوشش بکنیم که نایب آباد یک جای جور بکنیم که مال منطقه را جذب بکنیم، که مردم از این طریق انتقالات بکنه. ما صرف با واردات و صادرات نمیتونیم که مسیر یک مسیری خوبتر بسازیم، بلکه ما باید منطقه را جذب بکنیم، یک نقطه ترانزیت جور بکنیم که منطقه از این مسیر انتقالات بکنه. اما که ما فرصت ها مهیا شده، یعنی چه طرف اوکراین سانکشن است، روسیه نمیتونه که به طرف اروپا انتقالات بکنه. اما همچنان در دریای احمر، بحر هند و بحر عرب مشکلات سوئز کانال است، مشکلات باب المندب است. اما مردم یک مسیر نو میخواهند، مسیر نو، این مسیر یک اپشن خوب، یک اختیار خوب بهترین بر مردم است. با وقتی با مردم شده میتونه تا که ما و شما کار بکنیم، سهولات و استیشن و خطای خوب بسازیم. بیام له ټول ملمنو او ټول درو ملمنو مننه کوم چې دلته راغله موږ سره په دې غونډه کې برخه واخیسته. رښتیا هم چې دا ډېر غټ پرمختګ دی او دا د افغانستان یوازې نه اقتصاد بلکې د افغانستان امنیت ثبات هم تضمینوي. چې غټ پروژې، میگا پروجیکټس په افغانستان کې پلي کېږي، د افغانستان اقتصاد او د افغانستان امنیت دواړه تضمینوي. منو څخه په خاص توګه جناس محترم څخه همیشه د موږ باندې ډېر شفقت کړی دی، همیشه موږ غږ اورېدلی دی، همیشه موږ کارو ته، موږ چارو ته لومړیتوب او اولویت ورکړی دی. ورڅخه ډېره مننه کوو. Aziz ve muhterem birodarlarimiz Afg'on xalqini ga judayam katta bizni temir yo'lchilardan, O'zbekiston temir yo'llaridan judayam katta salomini yetkazyapman. Va bugungi marosim Afg'oniston va O'zbekiston xalqi uchun judayam katta ahamiyatga egaligini aytib o'tmoqchiman. سلام علیک. در وهله اول در این مراسم برادران عزیز و محترم، مردم محترم افغانستان، برای شما از طرف کارمندان و مسئولین خط آهن ازبکستان سلام گرم میرسانم و تاکید میکنم که مراسم امروز هم برای ازبکستان هم برای افغانستان بسیار مهم می باشد. Bundan tashqari Afg'oniston hukumatiga muhtaram Hojimullo birodar, muhtaram Voli sohib, muhtaram Sharofat sohib va muhtaram vazir sohiblarga alohida bizni hukumatdan, qolaversa temir yo'lni O'zbekiston temir yo'lini rahbariyatidan va hukumatimizdan judayam ulkan bir tashakkur bildirmoqchiman. و به نوبه خود و غیر از این به حاجی مولا صاحب برادر و والی صاحب و شرافت صاحب و وزیر صاحب از طرف حکومت ازبکستان و از طرف ریاست خط آهن ازبکستان بسیار سپاسگزاری میخوام ابراز داشته باشم. Bugun mana bizni hamkasbimiz Hoji Sharofat aytganlaridek temir yo'llari judayam katta muhimlikka egadir. Afsuski Afg'oniston va O'zbekiston va butun O'rta Osiyo mintaqasida dengiz yo'q. Bizni dengizimiz ham, okeanimiz ham bu temir yo'llari. و همانطوری که امروز همتای ما شرافت صاحب فرمودند، خط آهن بسیار مهم می باشد برای ما. متاسفانه افغانستان، ازبکستان و آسیای میانه
به بحر وصل نیست و این بحر و اقیانوس این کشورها خطاهن می باشد. va shuni aytib o'tish joizki, bugungacha mana Afg'oniston tarafidan, Afg'oniston temir yo'llari tarafidan, butun vazirliklar tarafidan O'zbekiston temir yo'llari juda ham katta yordam oldi. Ya'ni Afg'oniston temir yo'llari, Afg'oniston hukumati bizni o'zbek muhandislarini, injenerlarini juda ham qattiq qo'llab-quvvatladi. Buni ta'kidlash joizki, bu kelajakda bizni ikki birodar xalqimiz uchun, ikki madaniyatimiz bir, dinimiz bir, tariximiz bir xalqlarimiz uchun juda ham katta yangi bir sahifa ochadi. و باید گفت که تا امروز از طرف خطاهن افغانستان، از طرف وزارت محترم به خطاهن ازبکستان کمک بسیار کلان ارائه شد و برای از متخصصین و انجینران ما بسیار پشتیبانی کردند. فرهنگ ما یکی است، دین ما یکی است، تاریخ ما یکی است و این روزا برای ما یک صفحه جدید باز می‌کند. Bizni rais jumhurimiz, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Afg'oniston hududiga juda ham katta ahamiyat berib o'tyaptilar. Siyosatlarida bugun Afg'oniston xalqiga O'zbekiston xalqi tarafidan va O'zbekiston tarafidan nima ko'mak kerak bo'lsa, billa o'qish bo'ladimi yoki ko'mak ishlari bo'ladimi yoki boshqa ishlar bo'ladimi, geologiya ishlarida, qishloq xo'jalik ishlarida butun ko'mak qilishni Afg'oniston xalqi bilan, Afg'oniston davlati bilan birgalashib shu ikkita davlatni islohotini yuksaltirish tarafiga butun kuchlarini bermoqdalar va O'zbekistonda bugun siyosat shunaqaki, agar Afg'oniston hamsoyamiz boy bo'lsa, badavlat bo'lsa va shu islohotlari kuchaysa, bu albatta butun Afg'onistonning qo'shnilariga ham xuddi shunaqa o'zini ta'sirini yetkazadi. Va shuni aytib o'tish joizki, bu ishlarni qilish uchun albatta Afg'onistonda temir yo'llarni kuchaytirishda muhim ishlar olib borish kerak. رئیس جمهور محترم ازبکستان همیشه به افغانستان از طرف دولت ما هر کمکی نیاز باشد، چه در رشته آموزش، چه در رشته زمین شناسی، کشاورزی و دیگر رشته ها، هر کمکی از طرف ازبکستان داده می شود و ایشان کل نیروی خود را به این مصرف می کند و اگر افغانستان ثروتمند باشد، اگر غنی باشد و اصلاحات قوی اگر انجام شود، برای همسایه‌های افغانستان بسیار خوب خواهد شد و برای این کار باید خطاهن بسیار پیشرفت داشته باشد. Rais Sharafat sohib aytganlaridek, biz bugun tarixiy bir joyda turibmiz, tarixiy bir vaqtni yelkamizdan o'tkazyapmiz. Naybobod degan joy O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Janubiy Osiyo bilan Xitoydan kelayotgan yuklar, Rossiyadan va kerak bo'lsa qolaversa Avropadan kelayotgan yuklarni Afg'oniston orqali boshqa mintaqalarga, Pokiston mintaqasiga, Hindiston, Iron va Hind okeani mintaqalariga mana shu aynan shu Naybobod degan joyimiz inshaalloh taolo sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerdan yuklar o'giriladi. Qolaversa Nayboboddan Hirotga temir yo'l qurish hozir niyat qilganmiz. Nayboboddan boshlab Qobul orqali, Harlachi orqali Karachigacha temir yo'l qurish niyat qilganmiz. Alloh taoloning o'zini qo'llab-quvvatlab bizni shu amalga oshiriladigan niyatlarimizga yetishga inshaalloh taolo har doim duo qilib qolamiz va qo'limizdan kelgan butun harakatimizni qilamiz. Yana bir bor Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston hukumatiga va aziz birodarlarimizga juda ham chuqur tashakkurlarimizni bildirib o'tmoqchimiz. Biz o'zimizning tarafimizdan Afg'oniston birodarlarimiz bilan birga qilgan rejalarimizni albatta amalga oshiramiz. Bunda hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Sizlarga yana bir bor juda ham chuqur tashakkurimni isloh etgim keladi. Katta rahmat. و همانطوری که شرافت صاحب تاکید کردند، ما در یک وقت تاریخی قرار داریم و در این وقت ما از طریق نایاباد، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی
و برای انتقال دادن بارها از روسیه و اروپا از طریق افغانستان به پاکستان، به هندوستان، ایران تلاش‌های خود را انجام خواهیم داد و ما از این فرصت استفاده کرده از مردم افغانستان برادران خود تشکر می‌کنیم و ما هر برنامه‌ای که با برادران افغانستانی انجام دادیم توافق کردیم و بدون شک با کمک خداوند متعال انجام خواهیم داد. تشکر. ځان باندې بتیر استمانی لوګه او تند کړم هر الوشت خاور بدی بیا ډکه له خوند کړم جوړې بدی شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم هر الوشت خاور بدی بیا ډکه له خوند کړم هر الوشت خاور بدی بیا ډکه له خوند کړم ستا ورنګینۍ تبا کږي سترګې د ستورو شي ستا ورنګینۍ تبا